أنا كطالب بألمانيا په جرمني کې د محصل په توګه زه اړ یم چې د ژوند اړتیاوې خپله پوره کړم او سپما وکړم. يعني أنا دارس ما پخوا میخانیک انجینري لوستې ده او اوس ماسټري ترسره کوم. جربت أكيد دور على شغل. البته ما هڅه وکړه چې د انجینر په توګه کار ومومم خو بریالی نشوم. زه فکر کوم د دې کار یو لامل د ژبې ستونزه او دوهم د ټولو کسانو لپاره له بل کاري چاپیریال څخه د جرمني کاري چاپیریال ته راتګ دی. لهيك بالنهاية وروسته ما دا فرصت وموند چې شرکتي دنده ترسره کړم. دا ښه ده او زه ترې راضي یم. فأنا عم بشتغل حاليا اوس مهال زه له داسې یو شرکت سره کار کوم چې په نورو شرکتونو کې د کار کولو اجازه راکوي. بشتغل مع شركات تانية. د موبایل د اپلیکیشن له لارې د یوه کار ځای، وخت او معاش ته په کتو یو کار خوښوم. أنا بختار د بیلګې په ډول نن په پوهنتون کې لیکچر نشته او زه وزګار یم ځکه کولی شم کار وکړم. بمحل په دې ډول دنده کې ښایي یوه ورځ د جامو له ځنځیري پلورنځیو سره کار وکړئ. په معمول ډول تاسې د هغوی مشتریان یاست خو اوس په د دوی د کارکوونکي په توګه کار کوئ. دا ډول کار په هغه تجربه څه نه ور زیاتوي په کومه برخه کې به چې زه په راتلونکي کې کار کوم او یا مې زده کړه پکې کړې ده. خو دا یو بل شی دی، د ژوند تجربه. أكثر شيء سلبي تر ټولو منفي شی یوازې یوه ورځ په دنده ګمارل کېدل دي. دوی ماته هغه دنده راکوي چې په نورمال ډول دوی نه ترسره کوي. کله کله د کار کولو پر مهال ان ساه اخیستلو ته هم وخت نه وي. بشكل عام على حد علمي انه عمومي ډول او څومره چې زه پوهیږم دلته همیشه په شرکتي کار کې بې عدالتي شته. للموظفين بشركات ډیر وخت دا ډول کارکوونکي له هغه کمې پیسې ګټي کوم چې دوی یې وړ دي. حقوق عادة اللي زه هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې خپل زده کړې بشپړې کړم، په خپله برخه کې کار وکړم او په خپل پخواني کار نوره تجربه هم ورزیاته کړم شيء انا که اشتغل خدای کول. ان شاء الله.